خو علما هغه خلق دي که نه چې خلق دا ژوندي چې دوی به راته مړه ښکاري او د هغوی هغه مړه به راته هم څه ښکاري هغه به راته ژوندي ښکاري. سبحان الله. لکه موږ چې دا درسونو ته دلته کینو که نه او د علماو دا خبرې کوو دا حدیثونه وایو او سند وایو او پلانی علیم دا وي او پلانی دا وي امام بخاري دا وي امام نسائی دا وي ابن ماجه دا وي شیخ الاسلام دا وي بل دا وي دغه دا یعنې لږ وخته پورې سړی وکړي دا کسان چې د ژوندي دي یعنې سړی چې دا خلک به چې ته ژوندي ځکه دومره تذکره روانه ده نه خو به حیرانه شي چې خبره شي چې امام بخاري سره پاسه 1200 کاله مخکې مړ دی. حیران باندې شي چې خبرې شي چې ابو هریره رضی الله عنه سره پاسه یا څه کم 1400 کاله مخکې مړ دی. حیران باندې شي چې عبدالله بن عمر خو 1400 کاله مخکې مړ دی. جابر رضی الله عنه خو 1400 کاله مخکې مړ دی. امام مسلم خو 1200 کاله مخکې مړ دی. او داسې به دا سلسله روانه شي پلانی 200 پلانی 800 اخر دا خلک څه شي ژوندي ساتلي دي علم ژوندي ساتلي دي. د علم سره سړی ژوندی پاتې کېږي. علم چې دې وکړو که نه نو ژوندی به پاتې کېږي. نو د علماو دا تګ د دې دنیا نه دا داسې نه دي لکه څنګه چې عام انسان مړ شي. او سبحان الله په دې خبره باندې امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه پوه هغه یو ناشنا خبره کړې ده وایي چې موت 1000 عابد اهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. زر کسان چې مړه شي که نه زر او زر معمولي خلک نه دي هغه چې د الله سمه بندګي کوي د شپې تهجد د ورځې روجې ذکر او اذکار او هر قسمه عبادات کې دا چې زر کسان مړه شي که نه دا د یو عالم د مرګ نه وړه خبره ده. یعنی یو عالم مړ شو او بل طرف ته زر څوک مړه شو زر عابدان مړه شو کومه یوه غټه خبره ده د عالم د ولي ځکه چې هغه پوهه و په حلالو او په حرامو باندې. دا عابد چې دی د صرف یعنی خپله فایده کې لګیا دي. د چا په فایده کې لګیا دي؟ خپله فایده کې. لکه یو سړی تهجد کوي فایده رده ده، یو سړی روجې نیسي فایده رده ده، یو سړی زکات ورکوي فایده رده ده. خو یو عالم چې د امت ته دین ښیي نو دا خو داسې فایده ده چې ټول امت ته پاره ده. ځکه بیا د ده تګ د هغه عابدانو د تګ نه زیات نقصان دی. ځکه چې ده به خلکو ته خیر خو ده به خلکو ته حلال او حرام خو. نو د علماو مرګ دا داسې نه لکه څنګه چې د عامو خلکو مرګ دی.